د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی ښه یا ښین. ښه یا ښین د پښتو په تورو کې درویشتم توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب درویشتم مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د ښه توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا هغه شی چې له ښي لور نه چپ لور ته ځي. دا راښیي چې ښه داسې لیکل کیږي. د ښه توري شکل مو وپېژنده. اوس د ښه توري په غږ خبرې کوو. دا ګورئ، ښار او ترې لاندې خوښیږي لیکل شوی دی. دا ګورئ، د ښار په نوم کې یو ځلې د ښه توری راغلی او د خوښیږي په کلمه کې هم یو ځلې د ښه توری راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. ښه د ښار د کلمې په سر کې د لیکل شوي ښه توري غږ دی لکه ښار. تاسې ووایئ ښار. بیا ووایئ ښار. د خوښیږي په کلمه کې د ښه توري د غږ شکل په سر کې راغلی لکه خوښیږي، لکه اوښ، لکه باښه، لکه مښوکه. پښ. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي لکه ښار. شاباس. اوس مو چې د ښه توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د ښه توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د ښه توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم ښه له بل توري سره په سر کې تړلی لکه د باښه په کلمه کې. دریم ښه له بل توري سره په منځ کې تړلی لکه د مښوکه په کلمه کې. څلورم ښه له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د پښ په کلمه کې. اوس دا ګورئ، ښه په کلمه کې څنګه لیکل کیږي؟ دا ګورئ، ښار او ترې لاندې خوښیږي لیکل شوی دی. دا ګورئ، د ښار په کلمه کې یو ځلې د ښه توری په سر کې د ا له توري سره تړلی راغلی او د خوښیږي په کلمه کې هم یو ځلې د ښه توری په سر کې د ی توري سره یو ځای راغلی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې ښار رسم شوی دی. پوهیږئ چې ښار یې ولې رسم کړی دی؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د ښار انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د ښار د کلمې لیکل یاد کړئ. د ښار کلمه له 3 تورو جوړه شوې ده. ښ، ا، ر توري چې سره یو ځای شي نو ښار لوستل کیږي. که ښ، ا، ر توري پیوسته ولوستل شي نو ښار کلمې ته غږ نږدې کیږي. دا ګورئ، د خوښیږي کلمه له 6 تورو نه جوړه شوې ده. خ، و، ښ، ی، ګ، ی. د ښار او خوښیږي په کلمو کې مو ښه توري لیکل ولیدل. اوس به د ښه توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د ښه کارونه په جمله کې. ښه نو تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ.
د جملې په معنا مو هم پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي. لکه دا ښار دی. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې د ښه توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا ښار دی. زما ښار خوښ دی. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر یې ماته وښیئ. شاباس. په هر هغه ښه توري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته 3 ځلې د ښه توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ ښه توري پر سر ښه توری ولیکئ چې د ښه توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د ښه د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د ښه توري په سر کې شکل لیکو. د ښه توري ځان ته شکل لیکو. ډېر ښه. په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. زه په ښار کې اوسېږم. ښار جګې جګې ودانۍ لري. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د ښه توری په سره رنګ لیکل شوی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځو ویشت. په هر هغه ښه توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر ښه توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو ښه توری د ښار د کلمې په سر کې د ال توري سره یو ځای راغلی. بل ښه توری هم د ښار د کلمې په سر کې د ال توري سره تړلی راغلی دی. زه په ښار کې اوسېږم. او دویمه جمله داسې ویل کېږي. ښار جګې جګې ودانۍ لري. اوس قلم راواخلئ. دا په سپین او زیړ رنګ چې زه په ښار کې اوسېږم لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه ښار جګې جګې ودانۍ لري د جملې په سر ولیکئ. زه په ښار کې اوسېږم. ښار جګې جګې ودانۍ لري. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا ښار دی. زما ښار خوښ دی. زه په ښار کې اوسېږم. ښار جګې جګې ودانۍ لري. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي. خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر ښه توری په مختلفو رنګونو راغلی دی. خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ. د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا ښار دی.
د ز پ ښار کې اوسېږم ښار جګې ودانۍ لري. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کېږئ ما، د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځلې یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د ښ توری لیکل شوی دی. د دې هر یو ښ توري د پاسه ښ توری ولیکئ. کله مو چې هر د ښ توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ، څلور جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا ښار دی. زما ښار خوښ دی. زه په ښار کې اوسېږم. ښار جګې جګې ودانۍ لري. بیا په همدې خړ چوکاټ کې دوه کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې ښ تمرین وکړئ. د ښ توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي ښ توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا ښار دی ولیکئ او په توره کرښه زما ښار خوښیږي ولیکئ. د ښ توري یوازې شکل لیکو. د ښ توري یوازې شکل لیکو. د ښ توري په سر کې شکل لیکو. د ښ توري په سر کې شکل لیکو. د ښ توري په منځ کې شکل لیکو. د ښ توري په منځ کې شکل لیکو. د ښ توري په پای کې شکل لیکو. د ښ توري په پای کې شکل لیکو. دا ښار دی. زما ښار خوښ دی. زه په ښار کې اوسېږم. ښار جګې ودانۍ
ودانۍ لري. د ښ توري یوازې شکل لیکو. د ښ توري یوازې شکل لیکو. د ښ توري په منځ کې شکل لیکو. د ښ توري په منځ کې شکل لیکو. دا ښار دی. زه په ښار کې اوسېږم. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د ښ توري شکلونه لکه اوښ، باښه، مښوکه، پښ. یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: ښار، خوښیږي، اوښ، باښه، مښوکه، پښ، زما، خوښ، اوسېږم، جګې جګې، ودانۍ، زه، کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.